د شمال ختیځ زون د فوټبال غوره سیالۍ د بامیان ولایت په ګډون د 15 لوبډلو ترمنځ د کندوز په کوربتوب پیل شوې. د شمال زون د لیګ سیالیو په لومړۍ لوبه کې تخار بامیان او استقلال بغلان کندوز ته ماتې ورکړه. په ورته وخت کې د کندوز د بدني روزنې او سپورت رئیس وایي د دغه لیګ له پیلولو یې موخه د فوټبال د غوره څیرو پیژندنه او د هیواد په ملي لوبډله کې د هغوی د ځای موندل دي. قهرمانان زون شمال شرق البته این لیگ ها سالانه برگزار می‌گردد که بعد از مشخص شدن همون تیم قهرمان زون باز یک لیگ به سطح کشور در مرکز افغانستان ولایت کابل برگزار می‌گردد که اینجا می‌توانند همه تیم‌های قهرمان لیگ‌های زون‌ها اینجا اشتراک می‌کنند و با هم رقابت می‌کنند. بل لور ته بیا د یو شمېر لوبډلو مسؤلین د دې سیالیو د اتلولۍ جام ته د رسیدو لپاره د خپلو لوبډلو د چمتووالي خبره کوي. بسیار خوش هستیم، واقعا برای ما این فاینال دیگه بازی ها رو انشالله امید دارم میبریم و در کل بازی بسیار به ما جذاب بازی خوبی باشه. د شمال ختیځ زون غوره سیالۍ په داسې حال کې په کندوز کې پیل شوي چې سږکال کندوز ولایت په ملي او نړیواله کچه د بیلابیلو ورزشي سیالیو کوربتوب کړی و.